Don't come here again. دلته بیا رانشي. Don't come here again. He came suddenly. هغه ناڅاپه راغی. He came suddenly. Who said this? دا چا وویل. Who said this? دا چا وویل یا دا چا خبره وکړه. Who told this? Who told this? دا چا وویله یا دا خبره چا وکړه. Who told this? Mind your business. له خپل کار سره کار ساته. Mind your business. Come here. دلته راشه. Come here. Go over there. هلته لاړ شه. Go over there. When will you come? ته به کله راځې. When will you come? Where do you live? ته چیرته اوسېږې. Where do you live? Be alive. ژوندی اوسې. Be alive. ژوندی اوسې. Alive معنا ژوندی. Be successful. کامیاب اوسې. Be successful. کامیاب اوسې. Successful معنا کامیاب یا بریالی. He is my close friend. هغه زما نږدې ملګری ده. He is my close friend. هغه زما نږدې ملګری ده. Close وای نږدې. Friend ملګری یا دوست. Nothing is going well. is هم ښه نه دی. Nothing is going well. is هم ښه نه دی یا سم نه دی. Nothing معنا یو شی یا هیڅ شی. well معنا ښه. Where do you go? ته چیرته ځې. Where do you go? ته چیرته ځې. Where معنا چیرته. go معنا تلل. Why are you sad? ولې خفه یې. Why are you sad? ولې خفه یې. sad معنا خفه. All day long. ټوله ورځ. All day long. ټوله ورځ. long معنا اوږده یا ټوله. all day ټوله ورځ. Listen to me. ماته غوږ ونیسه. Listen to me. ماته غوږ ونیسه یا ماته غوږ شه. Listen معنا غوږ ونیسه. To me ماته. Come with me. له ما سره راځه. Come with me. Come with me. له ما سره راځه. Don't worry. تشویش مکوه یا خفه کیږه ما یا اندېښنه مکوه. Don't worry. worry معنا تشویش کول.
I play every day. زه هره ورځ لوبه کوم. I play every day. Every day معنا هره ورځ. play معنا لوبه کول. It's my promise with you. دا زما له تا سره ژمنه ده یا وعده ده. It's my promise with you. دا زما له تا سره ژمنه ده یا وعده ده. promise معنا ژمنه یا وعده. with you له تا سره. I have headache. زما سر درد کوي. I have headache. زما سر درد کوي یا زه د سر درد لرم. headache معنا د سر درد. how معنا لرل. what do you mean؟ ستا مطلب څه ده؟ what do you mean؟ ستا مطلب څه ده یا ستا مقصد څه ده؟ mean معنا مقصد لرل یا مطلب. what معنا څه. don't interrupt please. مداخله مه کوه. don't interrupt please. مداخله مه کوه. interrupt معنا مداخله کول. that would be a big disaster. دا به لویه تباهی وي. that would be a big disaster. دا به لویه تباهی وي. disaster معنا تباهی. big معنا لویه. I have seen him many times. هغه می څو ځلې لیدلی ده. I have seen him many times. څو ځلې می هغه لیدلی ده. many times معنا څو ځلې. seen د سی دریم حالت ته معنی ده لیدلی ده. him هغه. I recite Holy Quran every day. زه هره ورځ د قرآن کریم تلاوت کوم یعنی قرآن کریم وایم. I recite Holy Quran every day. زه هره ورځ د قرآن کریم تلاوت کوم. recite معنا د قرآن کریم تلاوت کول یا ویل. every day هره ورځ. sweep that carpet. هغه کالینه جارو کړه. sweep that carpet. هغه کالینه جارو کړه. sweep معنا جارو کول. that معنا هغه. carpet معنا کالینه. put on your new clothes. نوې جامې دې واغونده. put on your new clothes. نوې جامې دې واغونده. put on phrasal verb ده معنی د اغوستل. your ستا یا د تا. new نوې. clothes جامې یا کالی. I told him again. هغه ته مې بیا وویل. I told him again. هغه ته مې بیا وویل. told معنا وویل. دا د tell دویم حالت ده. him معنا هغه ته. again معنا بیا. be kind. مهربانه اوسه. be kind. د kind معنا مهربانه. he failed the test. هغه په امتحان کې ناکام شو.
he failed the test هغه په امتحان کې ناکام شو فیل معنا ناکامیدل ټیسټ معنا امتحان I got ablution ما اودس وکړ I got ablution ما اودس وکړ ablution معنا اودس got د get دویم حالت معنا د کوله He looks beautiful هغه ښایسته ښکاري یا ښکلی ښکاري He looks beautiful هغه ښایسته ښکاري look معنا ښکاري beautiful معنا ښایسته یا ښکلی It is very hot today نن ورځ ډیره ګرمي ده یا نن ورځ هوا ګرمه ده It is very hot today نن ورځ ډیره ګرمي ده today معنا نن ورځ hot معنا ګرمه یا زیات ګرمایش ولري very معنا زیاته turn on the fan فکا چلند کړه turn on the fan فکا چلند کړه turn on معنا چلندول fan معنا فکا turn off the fan فکا بند کړه turn off the fan فکا بند کړه How can I go to America زه امریکا ته څنګه لاړ سم How can I go to America How can I go to America زه امریکا ته څنګه لاړ سم go to معنا تلل how معنا څنګه How many children do you have ته څومره ماشومان لري How many children do you have ته څومره ماشومان لري یا ستا ماشومان څومره دي How many معنا څومره children ماشومان how معنا لرل you معنا ستا د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching